بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. د دې څلورمې پارې په اوایلو کې د سورة آل عمران د 93 نمبر 3 نمبر آیت المبارکه او ورپسې 2 آیاتونه د څلورمې پارې په دې شروع کې د سورة آل عمران د 93 نمبر 93 نمبر آیت ته او دغه رنګي ورپسې د نور 2 مختصر آیاتونه وړاندې آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی اهل کتاب او ته يهود ته او دا رنګي دی امت ته او عام خلکو ته دا خبرو کړل چې تاسو کامل نیکان نشئ جوړېدلې ترڅو پورې چې د الله د پر محبوب سيزونه اغم نه لګولې او دا رنګي اهل کتاب او يهود ته وي تاسو اسی د نیکي غټي دعوی کوي او ځان ته نیکوکار وای او حال دا دی چې د الله د دین د پر معمولی شانتی سیز اغه نشي پر خودلې د دنیا خواهشات کورسي منصب عہده مشری او د غرنګ نور د دنیا چې کومه اړې و غیره دي تاسو مشر یعقوب علیه السلام وګوره د الله د پر څنګه قرباني ورکړي و محبوب سيزونه چې هغه زمانہ کې هغه د اوخانو غوخي او دارنګي شوده و غیره ناغه د الله د پر نظر کړي پر خودلې د قرباني ورکړي و تاسو ولې داغه د تابعداري داوا کوي او به داغه اتباع او تابعداري عملا نه کوي دارنګ دي آیاتونو کې یو حد پوري د يهودو د بعضي اعتراضات او د پروپاګاندا جوابونه کوي دوی دا کار کو چې کله اسلام رانله او نبی صلی الله علیه وسلم اسلام طرف ته دعوت شروع کو نو دی به د اسلام په خلاف باندې وخت په وخت باندې قسم غلطي پروپاګاندا او شبهه او اعتراضونه به ورچتول کله به په اسلام باندې یو اعتراض کو کله به بل کو او د دې مقصد یې دا چې داخله د اسلام په باره کې بدځن او بدګمان شي او مسلمانان صحابه چې دین د خپل دین په باره کې شکین شي دا یو مشهور اعتراض او پروپاګاندا دغه جوړ کړی و شبهه چې دی دا خبره کوله چې ګوره دا پیغمبر او دا صحابه دې دا داوا کوي چې مونږه په ملت ابراهیمی باندې روانیو د ابراهیم علیه السلام په ملت او داغه په دین باندې نو د ابراهیم علیه السلام په ملت او داغه په دین کې خودوخانو غوخه او داغه په استعمالول دا حرام او دوی حلال غني دوی استعمالي خوري اسکیه دا څنګه په ملت ابراهیمی باندې روان دي نو مقصد دا چې دا داغه نه پدې کې مخالف دي او دا یو شبهه و د مولیانو شبهه چې د کتاب قرآن حدیث او د اسلام په باره کې دا ډیر اثر کوي نو دا یو شبهه و چې د يهودو راپورته کړی و نو الله سبحانه و تعالی په دې آیاتونو کې د دې جواب کوي د دې لپاره چې د چا داخل او ګمان درانه شي چې ګینه واقع د يهود په دې خبره کې رښتینی او نعوذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبره کې د ابراهیم علیه السلام نه خلاف کړي الله سبحانه و تعالی وی دې دروغ وي ما په دې باندې د شرونه د وخانو غوخي او داغي شودنو حرام کړي دا خو یو بل کار شوی و چې د دوی مشر یعقوب علیه السلام ته عرق النساء بیماری لګېدلې و نو عرق النساء هغه بیماری د چاغه د وګینه تر د دې پوندو پورې چې دا کم مین رګ دی نو پاغي کې سباز خراب ښه مواد جمع شي نو به انسان ته داغي سخت درد او تکلیف رسیږي نو داغي په باره کې د یعقوب علیه السلام باندې دا عرق النساء بیماری راغلی و دلیل دې په دې باندې چې انبیاو باندې پیغمبرانو باندې بیماری راځي بلکې ناشنا خبره ده د څومره چې د الله سره تعلق سیوا کېدو او د الله عبادت او بندګي دي کوله نو په نیکانو باندې د بیماری او مصیبتونو دا ډیر راځي نو یعقوب علیه السلام ته دا بیماری لګېدلې و نو هغه زمانه کې چې کله علاج شو نو اتباع او حکماو ته ویلې چې ته د وغه او د دې شوده مې استعمال او ځکه دا د دې بیماری د پر نورم ضرر ور کوي ناغه د علاج په تور باندې د پریس په تور باندې په ځان باندې دا بند کړو نو روسه زمانه کې به په بنی اسرائیل باندې چې الله دا حرام کړو دا د دوی د ظلم د وجنه د دوی د بغي د وجنه او دغه رنګ د دوی د ګناوونو د وجنه دوی به یو ګناه کوله الله بوله داغي په سزا کې څه حلال شي هغه به بند کو لکه قران کې بروس راشي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم
پس سبب د يهودي ظلم باندې په يهوديانو باندې منګه حرام کړو پاکیزه سيزونه او زمونږه شریعت کې دا قانون د حدیث نه معلومیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وان الرجل لا يحرم عن رزقه بذنبه کله نا کله یو سره د رزق د وجنه د ګناه د وجنه د رزق نيسته محروم کړي شي الله سبحانه و تعالی یو چاته د رزق فراخي ورکړي او دغه رنګ یو چا باندې وسط او فراخي راولي دا سړی راولي کېږي چې سماسیت او ګناه وکي نو د دې ګناه په وجه باندې د دې په پاداش او په سزا کې الله ایسته کم دی هغه رزق هغه په بند کې هغه مال او هغه فراخي هغه په نه راولي زمونږ استاد په دې زمانه کې ته وګوره اکثر خلک خفه دي پریشان دي کچا د څوک د پلازو ولا د د مارکیټ او ډیرو دکانونو ولا دي که څوک ډیر شتمن دي په ظاهره کې د کروڑو مالک دي په عربو کې اوړي وروړي او دغه رنګ کې څوک د کمی آمدنۍ ولا دي خټول پریشان دي د دې وجه دا ده چې ګناونه او ظلمونه غډیر زیات دي نو تم پریشان او زم پریشان ده دي اهل کتاب سره الله دا کار کړو چې دی به ګناونه کول او الله به دې باندې دا حلال شي نه حرامول نو دلته جواب دادی چې تاسو په دې پیغمبر او صحابه باندې دا اعتراض مکوئ دا که په تاسو باندې الله حرام کړو داغه د حرمت بل وجوا هغه تاسو ظلمونه او ګناونه کول او جنایتونه کول نه الله در باندې حرام کړل کل الطعام ټول د خوراک چیزونه کله دلته د عرفي دي یعنی په عرف او په عادت کې چې کم خوراکي مواد دي طعام معنا خوراک چیزونه اگر که دا طعام به بوتم شامل دي کان حل لبنی اسرائیل دا بنی اسرائیل د فردا حلال شریعت کې دا قانون دی اکثر چې کم دي عام شریعتونو کې حلال چیزونه زیات او حرام کم وي الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه چې حرام کړو او بند کړو یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې د فریض په تور باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د نازلېدلو د تورات نه وجه دا ده چې یعقوب علیه السلام د موسی علیه السلام نه ډیر مخکې زمانه کې تیر شوی دی تورات د یعقوب علیه السلام نه ډیر وروسته زمانه کې نازل شوی دی نو الله سبحانه و تعالی وی چې دا خو تاسو ما در باندې په دې وجه حرام کړو دی و بهم دا خبره کوله ول نه تورات کې دا خبره شته دی په تورات کې چې کوم دی موجود دی چې په ابراهیم او په یعقوب علیه السلام باندې دوخان او غوخه او داغي شوده هغه حرامو نو الله سبحانه و تعالی خپل نبی ته وی ته چې زه تاسو تورات راوړی یو روایت کې راغلی وی تورات نشو راوړل ځکه چې به شرمیږي تورات کې خدا خبره نه وي دی به کې تحریف کړی دیم قول دا دی چې دی به د ډاډو کله به دا چلونه به کول د سیسی او چلونه به بدین کې کول نه تورات یې راوړو حدیث کې راغلی پزمکه باندې کې خو د ظالمانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخپل زر صادر مبارک کې خود پاغي باندې بل کې دی د الله د کتاب اکرام پکار دی او دغه رنګ عزت پکار دی دا مو چې دا مته څوک بیانې بعض خلک د قران سره چې کوم د ناشنا عداوت او دښمنی کوي یره د دې مولا سمینه لګي او د دې جمعه سره او د دوی قران چې کوم دی نه اور مالک دا قران خو رب العالمین کتاب دی دا غزما او یاد بل نه دی ناشنا خبره ده د خپل بل لو مین نه ورځي مون نه بم خبر نه او د غټ غټ فتوی بلګي د په مونږ کېږي او د څه نه کېږي او د غرنګ د قران او د ماوره د تسکه او د غرنګ د اسلام د مزاج هغه نه دی نه دی وجنه الله سبحانه و تعالی خپل نبی ته چې ورشه دوی ته چې تورات راوړي نقول فاتوا بالتوراة فضلوها زي تورات راوړي تاسو دا ولولي او دا خبره به ثابته ک ان کنتم صادقین ک تاسو ریښتینی تورات چې دنو د دې لوستل په دوه طریقو باندې یو دا دی چې په طریقه د عبادت او بندګۍ باندې د دینه من راغلی دا لکه حدیث کې راغلی دی عمر جنو تورات لوستلو نبی له سلام و سلام توکل سخ غصه شو بي ویلې چې لو بدلکم موسی کچرت تاسو ته ځاني تور باندې موسی عليه السلام وسره ژوندې شي دا خبره یاد ساتي چې ما وسعه الا اتباعي د موسی عليه السلام د پرمدا جایز نه دي چې زما دراتګ نه روستو په خپل شریعت باندې عمل وکي هغه هم نشي کولای نو چې هر کله د پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتګ نه روستو د یو موسی علیه السلام غوندي جلیل القدر پیغمبر داغه اتباع او تابعداري دا ممنوع ده دا حرام ده نو د بل چا بچوي او دغه رنګ بل روایت کې د سیم راغلي دي چې لو بدلکم موسی فتبعتموه ک موسی علیه السلام راخاره شي او تاسو داغه اتباع او تابعداري کوي او ما پریک دوی وترکتمونی لذللتم عن سواء السبيل تاسو به لارې برابر نه گمراه شوا بړي دینداري چې د تورات د تاریخ معلومولو د لپاره چلکه تاریخ ته معلومه او تحقیق او دغه رنګي په مخالف باندې د رد لپاره نو په دې نیت باندې به تورات د به جایز دي
نو ځکه الله سبحانه و تعالی دې ته دا خبره کړې چې دې تورات راوړي. د دې نه دا معلومیږي چې قرآن کریم کې چې کوم دی د دې نه حواله ورکول پکار دي. د یو خبرې رد او یا د یو خبرې د اصلاح لپاره د قرآن آیت او د هغې نص پیش کول. که د دې نه وروسته یو سړی د الله تعالی باندې د ځان نه دروغ جوړي د بغړ ظالمي. الله رښتیا ویلي دي چې په ملت ابراهیمي کې د اوښانو غوښې او شوده دا حرام نه وي. او تاسو چې دا خبرې کوئ اسې دروغ وایي، تاسو خو مشرکان یې. وما کان من المشرکین د آیتونو په اخر کې وایي ابراهیم علیه السلام شرک نه کو. تاسو کې چې کوم دی شرک دی، ابراهیم علیه السلام کې استقامت په دین تاسو کې هغه نشته دی. ابراهیم علیه السلام کې عدل او افراط او تفریط پکې نو، او تاسو کې هغه ټولې خبرې دي. نو لفظي معنی د آیتونو داسې جوړېږي. کل الطعام وټول د خوراک څیزونه کان حل لبني اسرائیل، خامخا دا حلالو د شورونه جایزو د پاره د بني اسرائیلو د یهودیانو د پاره، الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مگر هغه چې حرام کړیو او بند کړیو یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې. من قبل ان تنزل التوراة، مخکې د نازلېدلو د تورات نه. قل فاتوا بالتوراة، زی ورشئ تاسو راوړئ دا تورات پښتوها ولولئ هغې لره ان کنتم صادقین، که چېرې واقعي تاسو په دې خپله دعوه کې رښتینی. فمن افترى على الله الكذب، نو یاد ساتئ څوک چې جوړوي په الله تعالی باندې د ځان نه دروغ من بعد ذلک وروسته د دې نه، فاولئک هم الظالمون، دا کسان غټ ظالمان دي. قل صدق الله، وایي رښتیا ویلي دي الله تعالی په ټولو خبرو کې، خصوصا په دې خبره کې فتبعوا ملت ابراهیم، پس تاسو روان شئ تابعداري وکئ په ملت او په دین د ابراهیم علیه السلام پسې. حنیف انداسې ابراهیم چې هغه کلک پوه موحد وما کان من المشرکین، نو هغه د ډلې د مشرکان نه، او تاسو خو مشرکان یې. نو دې د وجې نه تاسو که ابراهیم علیه السلام ته ځان منسوبوئ نو په دې دعوه کې دروغجن یې. الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو له په دې کتاب باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او رب العالمین دې موږ او تاسو د دې هغه خیرونه، هغه رحمتونه او برکتونه زموږ او تاسو په جان مال کې راکړي کوم چې موږ سره په دې باندې الله او د هغه د رسول وعده کړې ده. الله سبحانه و تعالی دې په دې ناسته مجمع کې چې د چا څه قسمه شرعي حاجتونه رب العالمین دې د زړونو او د سینو په رازونو باندې خبرې، څه قسمه جانی او مالی پریشانی او حوایج رب العالمین د خپل غیبی خزانو نه پوره کړه. یا لدت اکثر مرګري دکانداران دي او تاجران دي، د دوی چې څه قسمه تجارتي او کاروباري ستونزې او مشکلات دي په عدالتونو کې، کیسونه دي په دکانونو کې، د یو بل سره د قرضونو او د بیعات او د معاملاتو، رب العالمین په خیر او عافیت سره ټول حال کې. یا الله زموږ په دې ملک کې، زموږ په دې علاقو کې امن او امان را وسه کې. رب العالمین موږ ته د خپل عبادت او د بندګۍ لپاره د امن او امان ماحول جوړ کړي. یا الله زموږ په ښځو بچو کې، زموږ په جانونو او مالونو کې، او زموږ په عامو څیزونو کې خیر او برکت واچي. رب العالمین خاتمه مو په ایمان باندې وکړي. وصلی الله